الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دما قدرمنو مؤمنانو ورونو، په تیر درس کې موږ دا خبره وکړه چې کفار د دې کوشش کوي چې د مسلمانانو مقدسات توهین کړي او په مسلمانانو کې شکوک او شبهات پیدا کړي. په نن درس کې دا خبر څیړو چې کفار په دې کوشش کې دي چې په اسلامي او مسلمان امت کې د مسلمانانو خواص، علما، داعین او نخبه انسانان هغه بدنام کی، سپکی کی او د مسلمانانو له نظره یې واچي. د دې په باره کې هغه خلق څوک دي؟ هغه د دین عالمان دي، د دین مفتیان دي، د دین ماهران دي او د دین خطیبان دي. کفار غواړي په غیر مستقیم طور باندې چې د موږ همدغه خاصه طبقه په داسې فروعي مسائلو کې مبتلا کی چې د هغو په نتیجه کې د هغو په سپړلو څېړلو کې د هغو په باره کې په مناظرو کولو منازعو کولو کې د دوی له توهینه پرته، د دوی له سپکاوي پرته بل هیڅ نتیجه نه وي. لکه مثلا غیر مستقیم طور داسې حاشیوي او فروعي مسائلو ته هوا ورکوي چې دوی وایي چې دعا پس له جنازې څخه دا سنت ده که بدعت. د ورځې اسقاط قرآن شریف ګرځول په مړي پسې دا ثابت دي که نه دي ثابت؟ او مولود شریف دا ثابت ده که نه ده ثابت؟ دعا وروسته له سنتو سنت ده که بدعت؟ یا داسې نور څه فروعي مسائل. په دې باره کې دغه نخبه خلق راټولېدل، مناظرې کول، جګړې کول، یو بل ته کنځل کول، حکمان په منځ کې کېناستل او د دې خبرو سپړلو څېړل، د دې نتیجه صرف دا ده چې همدغه دواړه ډلې د عامو مسلمانانو په نظر کې سپکې سي، توهین سي، بې ارزښته سي. او هر مسلمان په دې سوچ کې چې امت ته مسائل څه دي او دوی په څه باندې لګیا دي. هر مسلمان سره دا سوال پیدا کیږي چې امت وران له کومې لوري ده، ورانوي څوک او دوی په څه شي کې مصروف او مشغول دي. دنیا په دې کې لګیا ده چې له مسلمانانو څخه داسې انسانان جوړ کړي چې هغه کفر ورته یوه سترګه وي، اسلام ورته بله سترګه وي. هغه په ټول دین باندې شکمن کړي، د ټول دین په باره کې د هغو ذهنونه خراب کړي او دوی په دې کې دي چې قرآن شریف په مړي پسې وګرځوي که یې نه وګرځوي، دعا پس له جنازې وکړي که یې نه وکړي. الله هم دې له داسې شریرو انسانانو او له داسې احمقو انسانانو څخه نجات نصیب کړي چې دغسې موضوعاتو ته لمن وهي، هوا ورکوي او الله دې په مخ کې یو واقعي اسلامي شعور راژوندی کړي. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خوب ولې جهان ویښوم، زه بلال خوب ولې جهان ویښوم.